شیګل د کونړ یوه له هغه ولسوالیو څخه ده چې د هیواد په کچه د غوره منظرو او شنو غرونو له کبله ښه نوم لري. سی ام جي دا ځل د کونړ ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ شیګل د خلکو د ژوند په هر اړخیزه توګه د ریپورټ کولو هڅه کړې ده. دا ولسوالي که څه هم په تیرو 20 کلونو کې د نورو ځایونو په پرتله امنه ولسوالي ګڼل کېده، خو خلک یې د ژوند د امکاناتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د ولسوالۍ ډیری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل ورځني عاید لاسته راوړي. په دې ځمکه به په تیرو کلونو کې کوکنار کرل کېدل، خو په دې وروستیو کې اوسیدونکو د کوکنارو پر ځای د مالټو باغونو او یو شمېر نورو کرنیزو محصولاتو کرلو ته مخه کړې ده. او مخکې خو داسې وو چې دې دره کې به اکثره کوکنار کې د بانګ دا شیان، اوس د الحمدلله د هغه نه ټول خلک لاس اخیستی دی او اوس د مانټو باغونه دي، د املوکو باغونه دي او داسې د نورو شیانو زراعت ته یې ډېره مخه کړې، خپل فصلونه ښه کوي، صحیح کوي. نو د هغه شیانو نه انشاءالله دې کې حاصل هم ډېر دی، فایده هم ډېره ده او کم دغه نه لري مشکل. هو دغه ځمکه موږ سره په دې خانۍ د پردۍ ځمکه د نیمه باندې موږ سره د زمینداره کوو. نو پخوا جوار داسې وو، هغه وطني تخمونه و، هغه به ښه نه کېدل. د اوسني زراعتي تخمونه موږ اخلو، راوړي پوڼو تخمونه یې هغه کارونه اوس حاصل یې ښه دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ژوند یې په خورا سختۍ سره روان دی او تر اوسه په سیمه کې یو عادي پل له دې سیند څخه د تېرېدلو لپاره ورته نه دی جوړ شوی. نو ژوند خو دغه دی چې ژوند زموږ د دې ولسوالو او د اطرافو ژوند لږ مشکلاتو سره مخ یو. اول لومړنی مشکلات زموږ اوس دغه پلونه دي، دغه دي، دا اوبه راډېرې شي. دا دې غاړه تقریبا چې 25 کیلومتره ساحه په دې غاړه پرته ده او 1.5 کیلومتره ساحه په هغه غاړه باندې پرته ده. دا 25 کیلومتره خلک د دې اوبو د لاسه ډېر په ضرر دي. چې کله سیلابونه راوځي، دا 6 میاشتې دا اوبه ډېري، نو موږ که مریض هم وي هغه هم د دغه د وجې نه خپل دغه ژوند له لاسه ورکړي. او که زموږ مشکلات هم وي، که دا اوس هم فعلا لپاره باران پر مثال بر وشي او موږ او تاسې دې غاړه دا ولاړ یو، موږ او تاسې ایساري یا به 10 کیلومتره یا به 20 کیلومتره موږ پیدا مزل کوو چې موږ ساحې ته وځو. د ژمي او پسرلي په موسمونو کې چې کله ورښتونه زیات شي، د کونړ مرکز ته د تګ لپاره اړ دي چې په کیلومترونو پلې لار ووهي څو هغه ځای ته ځان ورسوي. د کونړ ولایت له مرکز اسداباد څخه شاوخوا 15 کیلومتره وړاندې د شیګل دغه پرته ولسوالۍ که څه هم د طبیعت له پلوه ډېره آباده ده، خو پکې د ژوند لومړني امکانات هم ډېر محدود دي او خلک یې د ژوند لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. او له دغه سیند څخه د تېرېدو پر مهال دغه یوازنۍ زنګو یا د تېرېدلو وسیله هم له تېرو څو ورځو راهیسې خرابه ده او خلک په همدغه اوبو کې د سیند د بلې غاړې ته وړي. او دغه راز کله چې دلته سیلاو او زیاتې اوبه راځي، د دغې سیمې خلک هغه خواته بند پاتېږي او نه له دغه طرف څخه څوک هغه طرف ته تللی شي او نه هم له هغه طرف څخه دې طرف ته راتللی شي. د دوی په خبره ډیری وخت خویان ناروغان له دې کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د دې سیند څخه د تېرېدلو لاره نه لري او وخت یې ضایع کیږي. د دې زانګو په اړه تاسې وویلې، زانګو خو موږ دغه په چاندو باندې داسې سل روپۍ هم راغونډې کړې وې او دا زانګو موږ ته جوړه کړله. اوس هم زانګو جوړه کړله، اوس دغه کیبل خراب شوی دی او اوس داسې چا نه کېږي چې ترتیب یې کړي بیرته جوړ کړي. ډېر مشکلات دي، ستونزې دي. دا خلک 6 میاشتې په کال کې د ستونزو سره مخامخ وي، اوبه ډېرې، خلک نشي پورې وتلی، مریضان وي. بل په دې غاړه موږ ته سړک هم نشته دی، سړک په هغه غاړه دی، نو زموږ به مزل ډېرې مریض را سره اسرای کته ځو، به هغلته کوزه یو کلی دی، هغه کلي کې هلته یو پل دی، لرګیو هماغو ته ځان رسوو، بیا په هماغه باندې سړک سر ته خیږو.
د سیند دا غاړې ته سلګونه کورونه پراته دي او د دوی د تېرېدلو له دغه سیند څخه یوازینۍ وسیله همدا زانګو ده. دوی ناروغان او نور هر ډول توکي په همدې یوه دانه زانګو باندې پرې باسي. تقریبا دغه خلکو سره چې موږ خبرې وکړې دوی ډېری وایي چې دا زانګو ډېری وخت خرابه وي او د دوی توکي او مریضان ټول د سیند هغه غاړې ته پاته وي. د شیګل ولسوالۍ دغه کلي ته ښکته شوې دغه لاره باندې ډیری وخت د سیمې د اوسیدونکو په وینا ماشومان او میرمنې لاندې لوېدلې او د ژمي په موسم کې ډیری خلک ورسره په ستونزو کې وي. موږ 6 میاشتې مطلقاً په دې خوړ باندې باندې اوبه ډېرې موږ ته داسې اساسي پول نشته. د دغه وجې نه موږ هم دغه زانګو په دغه ځای کې دا تاسو د نږدې نه دا ښېګۍ ده وموندله. په دغه باندې د سیلاب او د پسرلي په موسم کې دغه 3 میاشتې موږ د دغه زانګو نه دغه کوو استفاده کوو. موږ اساسي پول نه لرو. په اوسنۍ عصري نړۍ کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دومره شاته پاته دي چې د انټرنیټ د کارولو لپاره یې ډیری اوسیدونکي دې لوړ غره ته راخیږي او له همدې ځای څخه د خپلوانو احوال اخلي. محمد یو له هغه کسانو څخه دی چې غواړي د خپل کاکا سره پر انټرنیټ وغږیږي، خو په خبره یې چې دلته هم نیټ ډیر ضعیف او په ډیرې سختۍ سره یو میسیج ځي. لاندې ساده موبایل کار نه کوي، انټرنیټ خو غټه خبره. د ښار همدلته کار کوم دی، یو ځای ته ټول خلک راځي او همدغه ځای کې د انټرنیټ باره کې بس راځي، ښکته کار نه کوي. مقصد ډېر مشکلات لرو د انټرنیټ له لارې. داسې ده او بس ټول ترونه ورونه کاکاګان دا ټول بهر دي، بس هغې سره دغه انټرنیټ باندې خبرې کوه، خواته کار نه کوي. دوی له حکومت او نورو اړوندو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې په دې سیمه کې باید ژر تر ژره رغنیزې پروژې او نور کارونه پیل شي. احسان الله کریمي، CMG، د کونړ ولایت شیګل ولسوالي.